پښتونخوا نوموړي شاعر مصري محمد امین په مردان ګړي دولتزی کې د خپل نوي کتاب د کام امانت د مخکتنې سلسله کې د یوې خوندورې دستورې تابعه شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د لرې لرې نه شاعرانو ادیبانو او ګڼ شمېر کې ځوانانو مشرانو ګډون کړی. تفصیل د شهزاد راجا په دې رپورټ کې. خیانت به پکې نه کوم، دا د کام یو امانت دی. ګوا په دې خبره ښکلي میلمانه دي. نن هم د پښتو ادب سره تعلق لرونکي خلک د ژبې او د قلم په ذریعه د خپلې مورنۍ ژبې خدمت لپاره هلې ځلې کوي. کله د ادبي پروګرامونو په شکل کې مشاعرې او کله د نوي کتابونو مخکتنې پروګرامونو تابعګانې کوي. همدې سلسله کې د خیبر پښتونخوا نوموړی شاعر مصري محمد امین په مردان ګړي دولتزی کې د خپل نوي کتاب د کام امانت د مخکتنې حوالې سره د یوې خوندورې دستورې تابعه کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د لرې لرې نه شاعرانو، ادیبانو او د پښتو ادب سره تعلق لرونکي ځوانانو او مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. په دې موقع نوموړي شاعر او صحافي سردار یوسفزی، مهر اندیش، اکبر هوتي ایډوکیټ، شاهین چملیوال، نور رحمان سهار او ګڼ شمېر شاعرانو د شاعر مصري محمد امین په ژوند او ادبي خدماتو تفصیلي رڼاګانې واچول. ډېر سپین سپېڅلې قدرمند صفتونو سړی، دا قدردان شیرین زبان د عزتونو سړی. ای د مردان په ښکلاګانو د ښکلا حسینې راشه چې زلفو کې د کېدم د بونیر ګلونه. شاعر چې کوم دی دا د معاشرې ډېر خاص فرد دی. اگر چې زمونږ په معاشره کې دلته هر څیز د دنیا د ټولو معاشرو نه د ټولو ملکونو نه اپوټه چلی. په دې موقع د کام امانت لیکوال شاعر مصري محمد امین مشرق ټي وي ته وویل 1954 کې ما لومړنی کتاب چاپ کړی دی. په سن 1968 کې دویم کتاب چاپ کړی دی. دا مې چې کوم دی په 2018 کې چاپ کړو. دې ته مونږ د کام امانت نوم ځکه کېښوده چې په دې کې ما ټینګې چې کوم دی د قام سره مینه څرګنده کړې ده او امید دی چې زه د قام نه دا توقع لرم چې د دغې کتاب سره به دا مینه څرګنده کړي. د مصري محمد امین دا دریم کتاب دی د کوم چې نن مخکتنه وشوه، خو ولې دا کتاب یې خاص د نوي کل د رهنمایۍ لپاره چاپ کړی دی. کیمرامین امیر ملک سره شهزاد راجا، مشرق ټي وي، روستم. ډیره اسماعیل خان